د ټیکنیک یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه مې قبول کړئ. خدای وکړي جوړ به وئ. خوږو دوستانو، نن یو ځل بیا د پکسلاب د زده کړې سره درته راغلی یم. پکسلاب زده کړه کې تقریبا تر فونټه پورې رسېدلي وو. نن راځو په سټایل، کرف او همداشان بیکګراونډ او ورسره په څنګ کې الاین باندې خبرې کوو. کومې دندې سره در رسوي، څه کوي، په ډیزاین کې رول څه دی، راځئ په دې باندې خبرې کوو. لومړی کله چې تاسو ولیکنه وکړه، دلته نیو ټیکسټ دی باندې ډبل کلیک کوم. راځم دلته زما د یوټیوب چینل نوم لیکم. هر کله چې ما دلته دا ولیکه اوکې کوم، وروسته راځم سټارټ ته. تاسو وګورئ دا اوس لږ نری غوندې دی. تېره ورځ مو فونټ ویلی و، راځم فونټ ته. فونټ کې مثلا یو دا فونټ ورکوم، دلته چک کوم. راځم او سټایل ته، سټایل باندې مې چې کله کلیک وکړ بي په دې معنا چې بولډ دې شي، یعنې وګورئ تاسو پاس غټېږي. ښه ایټالیک په دې معنا چې لږ دې کوږ شي، او انډرلاین په دې معنا چې لاندې کرښه دې ورسره تاو شي، او دغه انډرلاین په دې معنا چې د انډرلاین دې ختم شي. نو بولډ، ایټالیک، انډرلاین او انډرلاین ختمېدل. بولډ ډبلیږي، ایټالیک باندې لږ داسې څنګ کېږي لیکنه ګورئ، او په انډرلاین باندې لاندې یوه کرښه ورته تاویږي. تاسو وګورئ لاندې یوه کرښه راځي، او څنګه ورسره په انډرلاین باندې دغه کرښه ختمېږي. که چېرته تاسو غواړئ چې ختمې کړئ، اوس زه دلته ختموم. راځم اوکې باندې ټول سټایل پاکې کرښې سره له منځه ځي. کرف باندې کلیک کوم. کرف په دې معنا چې د لیکنه دې داسې لږ تاو شي، مثلا لوګو چې جوړوي او شیپ ورکوي، دلته لیکنه څنګه کوي دا ډول تاو کېږي. زه بیا په عملي پروجیکټس کې درته ښایم، په عملي ډیزاینونو کې تاسو بیا هغې ځای نه کولی شئ چې همغه ډول لوګو کې لیکنه تاو کړئ، کوم ډول مو چې غوښتله. راځم دلته په دې باندې کلیک کوم، بیرته پخواني حالت ته ځم، اوکې باندې کلیک کوم. بیا راځم بیکګراونډ د لیکنې شاته. که ځینو ټایپسټ کې مو لیدلي وي، دغه ټیک ټاک ځینې ټایپسټونه خلک لیکي، لیکنې کوي، هغه شاته یو ډول بیکګراونډ وي. لیکنې ډول د لیکنه د چې کومه شی وي، د هغه شاته یو بیکګراونډ وي، هغه دلته ورکول کېږي. را به شئ دلته دا به انیبل کړئ. تاسو وګورئ شاته بیکګراونډ 4 ډول ورکوئ. ګورئ سور، هر رنګ سور مې ورکړ، مثلا لږ د تتوي. راځم د پلس آیکن باندې کلیک کوم. د پلس ګورئ دا مې مخکې درته ښودلی و، کله مې چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته ګورئ دغه څخه دغه ځای ته راولم. دلته چې هر ډول رنګ مې انتخابولو، مثلا ما دا انتخاب کړو، خو دومره دلته راغلم، یعنې تت مې کړ د دې بیکګراونډ. تاسو وګورئ د دې بیکګراونډ تت دی. که چېرته تاسو غواړئ له دې هم تت کړئ، همدغه ځای ته به راځئ. په دغه ځای کې چې څومره لاندې راځئ، هغومره به بیکګراونډ څنګه کېږي، تت کېږي به، یعنې خپل برایټنس په له لاسه ورکوي. لیفټ پیډنګ همغه فاصله ده کومه مې درته ویلې. رایټ پیډنګ کوم طرف ته، ټاپ پیډنګ پاس طرف ته، او باټم پیډنګ لاندې طرف ته، که نه. او دغه ریډیوس دی، دغه بیا د لیکنې کونجونه تاووي، راتاووي. صحیح شو. له دې وروسته راځو اوس الاین ته. الاین باندې مو چې کله کلیک وکړ، الاین په دې معنا چې دلته ما لږ زیاته لیکنه کړې ده. مثلا دا غواړم چې د ښي له لوري وکړم، په سنټر کې وکړم، یا په منځ کې، بیا یې په د چپ اړخ له خوا وکړم. دلته راځم په دې باندې کلیک کوم. دلته مثلا یو څو ځایه لیکنه کوم. تاسو ګورئ یو څو ځایه مې لیکنه وکړه. اوس دلته راځم اوکې باندې کلیک کوم. کله مې چې په اوکې باندې کلیک وکړ، تاسو وګورئ دا الاین ته. اوس راځم الاین ته چې کله راغلم، ګورئ دا د ښي اړخه ده. ګورئ چې کلیک په وکړم د ښي اړخه لیکنه ځي، لکه د پښتو لیکنې لپاره دغه اړخ دی. دلته چې کلیک وکړم دا د انګلیسي لیکنې لپاره دغه اړخ دی، او په دغه باندې چې کلیک وکړم دا سنټر ته برابرېږي، منځ ته برابرېږي. ښه، نو دغه اپشنونه تاسو د پښتو او انګلیسي لپاره استعمالولی. جسټیفای بیا خپله منظم کوي، یعنې څه ډول لیکنه مو چې کړله. نو د الاین دنده همدغه وه. پاتې شول دغه نور اپشنونه، دغه په راتلونکي ویډیو کې ورباندې خبرې کوو. هیله لرم چې دا ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. لازماً یې زموږ د فیسبوک له ادرس له نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بل ویډیو مو په الله سپارم. ښې شپې، ښه وختونه.